مینوالو ته یو غزل وړاندې کومه چې لیکوال یې عبدالرحمن عاصم دی او د غزل اولنی شعر: وړې غوندې سلګۍ چې مې د نیمې شپې تر غوږه شوې، وړې غوندې سلګۍ چې مې د نیمې شپې تر غوږه شوې، په غېږ د تصور کې بیا د چا مینه راویښه شوه. بل شعر غرض دی: ښکالو پکې د سوي اسویلو د فریادونو وه، ښکالو پکې د سوي اسویلو د فریادونو وه، په زړه د مسافر کې د سودا مینه راویښه شوه. بل شعر دی: د هجر په لمبو کې و غریب ډډې په ډډې، د هجر په لمبو کې و غریب ډډې په ډډې، په یادونو یې د وصل جوړې بیا مینه راویښه شوه. د هجر په لمبو کې و غریب ډډې په ډډې، په یادونو یې د وصل جوړې بیا مینه راویښه شوه. بل شعر دی: ازغن غوندې خوبونه یې په سترګو کې لشې لشې، ازغن غوندې خوبونه یې په سترګو کې لشې لشې، غزونې یې په سترګو کې جړه مینه راویښه کړه. شعر یو ځل بیا واورئ: ازغن غوندې خوبونه یې په سترګو کې لشې لشې، غزونې یې په سترګو کې جړه مینه راویښه شوه. اخري مقطع راځي: سوی دی عاصم د هجران په اور کې سوی دی، سوی دی عاصم د هجران په اور کې سوی دی، زړګي کې مې ملګرو د لیلا مینه راویښه شوه. مننه ډېره ډېره.